نو والله چې نور د ژوند نه بس ژوند نه ستړی یم خیر دی هېڅ څه مه خرچه نه کېږي که دا نه شئ کولی ښه دی نه خو کولی شي چې یو 100 روپو کالتوس راباندې خرچه کړې په دا سړی مې وولی اوس دغه دوستانو سره ولاړم بس دراز راولید وې انشاءالله دا یو قیامت و چې دا اوس په معامله 15 10 منټه مخکې تېر شو داسې روزانه د هر لاس داسې یو قیامت راباندې تېرېږي هغه شاعر وایي ژوند ښکلی دی که ژوند ښکلی خیر دی زه نو د ښکلي ژوند حق لرم دغه دوه وزرونه غواړم دغه دوه لاسونه غواړم خیر دی هغه ورور د عبدالسلام لپاره 10,000 افغانۍ د آیلینډ نه راجمع کړې همدارنګه یې دا واده هم وکړه چې 15,000 افغانۍ میاشت به دې ته زه هره میاشت ورکوم تر کومه چې زما وسه وي د بلجیم نه نور دوه ملګري وو چې هغوی 95,000 کلدارې عبدالسلام ورور دپاره راجمع کړې 15,000 کلدارې د دوبۍ نه ورور راجمع کړې 50,000 کلدارې یو ورور د مزار شریف نه راجمع کړې وې چې بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیر بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو ملګرو د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې د وتمانځو کلي ته راغلي وو څو ورځې مخکې چې تاسې د دې ورور ویډیو لیدلې وه چې په ایران کې دواړه لاسونه او دواړه پښې د یو برق د ټکان له وجې د لاسه ورکړي وو ډېره د درد نه ډکه کورنۍ او ډېره د درد نه ډکه ویډیو وه ډېری ملګرو د بهر هېوادونو نه زنګونه ووهل چا نغدي مرستې وکړي چا د ده دپاره په بهر هېواد کې منډې ترډې وکړي چې د ده دپاره د لاسونو بندوبست وشي موږ دې ته بیا راغلو او د هغو ورونو نغدي مرستې چې کړي دي هغه مو هم ورته راوړې او تر هغې مو راتګ وروستی کړی و چې موږ ویل چې د دې معلومات وشي چې آیا د دې د لاسونو بندوبست په هغه طریقه باندې لکه څنګه چې عبدالسلام ورور ویلي و چې په هند کې د یو بل مړ انسان نه لاسونه راکټ کېږي او د روغ انسان ته اچول کېږي آیا دا کار شونی دی یا ناشونی دی که چېرته تاسې د بشر اصل رښتیا هم په بشر سره مینه لري او بشرپاله یاستئ دنیاوالو دا وکړي که نه دا لاسونه خو هند کې کېږي که نه بله ورځ یو کس ما تلونیوز کې ولیده چې چا ورته د هند نه پوهېږم د هند حکومت ورته ویزه راولېږله چې کوم تجار ورته راولېږله زه هم یو انسان یم خیر دی که نه د هغې معلومات هم راوشو په هند کې ورور د عبدالسلام ورور دپاره ډېره منډه ترډه ووهله د هغه هسپتال نه یې معلومات راوکړه نو اوس مو دې ته بیا راغلو او د هغو ورونو مرستې مو راوړې دي عبدالسلام ورور چې دی د ده خو دغه تیاره ځواني اوس ړنګه شوې ده تاسې یې مخکې هم خبرې اورېدلي ارمان یې په زړه دا دی چې ده ته بېرته الله ربالعزت دغه 2 لاسونه ورکړي او دا به ستاسې په مرسته باندې کېږي قدرمنو ملګرو داسې خلک شته چې د ده په لاسونو چې کوم مصرف راځي هغه په یو کال کې زکات خیرات وباسي نو راځئ تقریبا 10-11 نفرو هم د هغه زکات کې ده ته برخه ورکړه نو د لاسونو بیرته پرې اچول کېږي د هندوستان نه چې کوم ورور معلومات راوکړل نو د دې په لاسونو باندې په دواړو لاسونو باندې 10 لکه هندي روپۍ مصرف راځي نو د 10 لکو نه 58 یا 60 لکه کلدارې راځي د ځینې مؤسساتو غړو هم وعدې کړي دي انشاءالله چې موږ به په دغه برخه کې ورسره مرسته وکړو نو راځم او دا ورونو مرستې عبدالسلام ته سپارم موږ چې د عبدالسلام ویډیو شیر کړه لومړی زنګ چې دی ما ته د هایلینډ نه راغلی و په هایلینډ کې یو افغانی ورور و ژوندی دی اوس یې الله دې ده په مال او جان کې برکت واچوي هغه ورور د عبدالسلام لپاره 10,000 افغانۍ د هایلینډ نه راجمع کړې همدارنګه یې دا واده هم وکړه چې 15,000 افغانۍ میاشت به دې ته زه هره میاشت ورکوم تر کومه چې زما وسه وي یعنې کال مې وسه وي 2 کاله مې وسه وي 3 کاله مې وسه وي زه به ده ته 15,000 افغانۍ جلال آباد ښار ته جمع کوم همدارنګه یې د 19,000 کلدارو د ده د بچو دپاره د ژمي سامان کورتیګانې بوټان او همدارنګه یو د عبدالسلام دپاره کمبله واخیسته خدای دې ورته نیکې بدلې ورکړي د بلجیم نه نور 2 ملګري وو چې هغوی 95,000 کلدارې عبدالسلام ورور دپاره راجمع کړې 15,000 کلدارې د دوبۍ نه ورور راجمع کړې 50,000 کلدارې یو ورور د مزار شریف نه
راجمع کړې وې چې د عبدالسلام دغه ماما ته یې لاس په لاس ورکړې وې نو د ټولو ورونو مرستې مو عبدالسلام ته راوړي خو د عبدالسلام هغه غوښتنه چې په ویډیو کې د ټولو هیوادونو د خلکو نه کړې وه د ټولو شتمنو نه یې کړې وه چې باید زما د لاسونو غم وخوړل شي هغې بندوبست مو انشاءالله رانیولی او باید په دې کې راسره ډېره جدي مرسته وکړئ 15,000 کلدارې د بلجیم مرسته ده د 2 ورونو مرسته ده او 10,000 افغانۍ چې دي د هایلینډ والا کوم ورور چې و هغه راجمع کړي دي او همدارنګه 15,000 روپۍ چې دي دا د دوبۍ نه یو ورور عبدالسلام دپاره راجمع کړي وي او دغه 15,000 روپۍ چې دي دا د عبدالسلام ماما ته د مزار شریف نه ورور راجمع کړي وي نو درنو ملګرو د 4 ورونو مرستې تر دا دمه چې 1,15,000 کلدارې او 10,000 افغانۍ دا مو عبدالسلام ته راوړي نو زموږ دغه ویډیو ډېرو خلکو مخکې هم شیر کړې وه اوس به هم ډېر خلک ګوري که 1,000 روپۍ مو هم د وسه کېږي نو کیدای شي چې څه ملګري مهربانه شي دې له الله رب العزت بېرته خپل دواړه لاسونه ورکړي زما نوم مسعود دا ستا څه کېږي دا زما خوریند کېږي خوریندې کېږي څومره وخت کېږي چې تا سره اوسېږي دا بس داسې وایي چې یو 4 میاشتې به کېږي څه کم زیات او د څه وجې نه تا سره اوسېږي ولې ما څه دې وجې نه اوسېږي چې بس څوک یې نشته چې دله د یو قب ډوډۍ د دوی حفاظت د کته او پورته واته داسې کس نشته چې د هغه خدمت ته وکړي دې دغه ما د ځان سره دغه کړی دی څو بچیان دي د 6 بچیان دي څو یې لورګانې دي څو یې زامن 4 لورګانې دي او 2 زامن دي یو دی یو ښځه ده السلام علیکم دوستانو لومړی دا مقدس خیره بنسټ نه مننه کوم چې زما غږ تر تاسو ورساوه تاسو زما غږ واورېده دوستانو دا پیسې بعضې دوستانو رالیږلي دي 4 ملګرو د هایلینډ نه او د دوبۍ نه او مزار شریف نه د ټول نه بلجیم نه د ټول نه مننه کوم دوستانو الله دې ستاسې عزت وکړي لکه څنګه چې تاسې ما سره په دې سخت حالات کې تاسې زما ملتیا کوئ او زما لاسنیوی کوئ دوستانو زما په لاسونو مخکې نصیب جان هم وویلې چې تقریبا 15,00,000 روپۍ خرچه راځي او دا ډېر کم شی دی والله که دې خرچه یې خیر ډېر کم 2-3 نفره که زکات روپۍ ما ته راولېږي هم انشاءالله زما کار به پرې وشي او دا لاسونه بس د علاج کېږي بس دا هند کې دوستانو معلومات کړي وو اجمل نوم یو ملګری اوس په هند کې هغه معلومات راوکړه ټول هغه معلومات موږ ته راولېږي د علاج کېږي نو والله چې نور د ژوند بس ژوند نه ستړی یم خیر دی هېڅ څه مه خرچه نه کېږي که دا نه شئ کولی ښه دی نه خو کولی شو چې یو 100 روپو کالتوس را باندې خرچه کړې به دا سر مې وولی ما نور خو به نه ځوړېږم که لاس علاج مې نه کېږي او څوک پیسو خدای پاک پیسې نه راکوي خو دا یو 100 روپۍ خرچه ښه ده داسې را باندې وکړې په دا سر مې وولی زه خو خپله هېڅ هم نشم کولی نه اوس نه ځان ته خدایه کولی شم چې یو مچ د ځانه وشړم یا داسې دغه وینچر نه هم ځان نشم غورځولی هېڅ هم نشم کولی اوس دغه دوستانو سره ولاړ وم بس دراز راولید وینچر دا یو قیامت و چې دا اوس په ما باندې 15 منټه مخکې تېر شو داسې روزانه د هر لاس داسې یو قیامت را باندې تېرېږي هېڅ کومه خرچه نه ده ژوند تریخ دی هغه شاعر وایي ژوند ښکلی دی که ژوند ښکلی دی خیر دی زه د دې ښکلي ژوند حق لرم دغه 2 وزرونه غواړم دغه 2 لاسونه غواړم دغه 2 لاسونه غواړم خیر دی هېڅ خرچه نه راځي 15,000 روپۍ هېڅ شی نه دی خیر دی وکړئ نسته ده زه دا نه وایم چې زه د ولږې مرم خیر زما دا ګزاره یو قد روزي دغه ماما سره مې هم بودېږي په هر ځای کې به زما یو قد روزي بود شو دا لاسونه ما نه بودېږي چې زما په جیب بود شي نو زما دومره ماسه دومره پیسې نشته بس ټولو دوستانو د دعاګانو کوم هغه چا زما درد درک کولی شم ما سره مرسته کړې ده الله دې بس درد نه ورکړي هغو ته درد ما ولیده ما مرګ ولیده بس دا درد بس ما تېر کړ بس خدای پاک دې نور هغه چا ته نه ورکوي چې بس ټولو مسلمانانو ته یې دا رقم درد نور خدای پاک نه ورکوي
او بس خدای دې هغو ته اجرونه ورکړي چې څوک زما لاسنیوی کوي خدای دې هغو د درد نه وساتي د هغو که هر مشکل لري سره د جمله عثمانانو خدای دې د هغو دردونه مشکلات رفع کړي او بس دوستانو بس دغه یوه هیله ده بس دا دوه لاسونه دي دغه د خدای نه غواړم او دې باندې شپېته زره روپۍ خرڅه راځي بس دغه مرسته وکړئ شپږ بچیان لرم څلور لورګانې دوه زامن لرم یو دا پلار دی بس پلار هم دغه سپین ږیری دی نه موږ د پلار قدر وکړه شو پلار موږ اوس قدر کوي موږ روزانه بس نو هسې دا ژوند راپورې تنګ شوی دی دا ځان راباندې شوی دی دوستانو قدرمنو ملګرو د څلور ورونو مرسته 1,25,000 کلدارې او 10,000 افغانۍ دا مو د سلام ورور ته راوړل دا هم د دې دپاره امانت ږدو او ستاسو نورو مرستو ته په تمه یو خپلې مرستې وکړئ د دغه ورونو په څېر که بل څه نه وي نو د دغو دستي او څه ګزاره خو پې کېږي نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ او موږ به یې دغسې اړمنو کورنیو ته لاس په لاس رسوو ډېره زیاته مننه